السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د شمال لنډغر د احمد مسعود پلویان دوی یو کمپاین په خواله رسنیو کې په لار اچولی ده چې بلال فاطمي باید افغانستان ته ډیپورټ شي. ولې ډیپورټ شي؟ په دې خاطر چې دی طالبانو ته لاپیګیري کوي، د طالبانو ازادي او استقلال ستایي چې طالبان غلامان نه دي، طالبانو صلح حاکمه کړې ده، طالبانو ټول افغانان ولسونه په یوې چترې لاندې راټول کړي دي، یو رهبر لري، د یو رهبرۍ لاندې ټول نظام رهبري کیږي، والیان په خپله د افغانانو په ټغرونو باندې ټاکل کیږي، وزیران ټاکل کیږي، افغانستان کې خپلواکي حاکمه ده. دغه خبرې په خواله رسنیو کې بلال فاطمي کوي او یوه خبره یې تېره ورځې کړې ده چې ګواکې احمد مسعود چې ایران ته لاړو، د ایران مشر چې د امریکا سره په جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړو او د ده جنازې دپاره چې کوم پورتګول ایران د خوا نه هغو مشرانو ته ورکول کېدل چې هغه په خپلو هیوادونو کې حاکمان دي، لکه مثلا په افغانستان کې اسلامي امارات مشران حاکمان دي، دوی ته چې کوم پورتګول ورکول شوی دی، یا د پاکستان چارواکو ته چې کوم پورتګول ورکول شوی، یا د عربي هیوادونو مشرانو ته چې کوم پورتګولونه ورکول شوي دي، هماغه پورتګول احمد مسعود ته هم ورکول شوی دی. دغه خبره فاطمي راخیستې په خواله رسنیو کې وکړله چې ګواکې دی په افغانستان کې نه په نظام کې دی، نه پلویان لري، دا یو جاسوس دی د فرانسې. ده ته ولې د ایران حکومت دومره پورتګول ورکوي؟ زه په دغې برخه د ایران نه کوم چې ځکه د مونږه مالګه هم بې نمکه ده. دغه نظام چې په افغانستان کې حاکم دی، نه نظام څومره مرستې ورسره وکړې په دغه جګړه کې چې دا نن دوی د امریکا سره او اسرائیلو سره ښکر په ښکر دي، ویزې ورته ماف کړې، مرستې ورسره وکړلې، په خواله جرأت سره یې د ایران غږ جي کړلو، خو بیا هم په ایران باندې دا معلوم نه دي. ایران بیا هم هغه دشمنانو ته چې په افغانستان کې جګړه غواړي، په افغانستان کې صلح نه غواړي، په افغانستان کې یووالی او اتفاق او اتحاد نه غواړي، چې ټول قومونه د یوې چترې لاندې راټولي، داسې نظام نشي زغملی، هماغو ته دوی پورتګولونه هم ورکوي او رابطې هم ورسره ساتي. خو دغه جدا بحث دی، دې معنی به بله ورځې په بله ویډیو کې مونږ بحث وکړو. په نننۍ ویډیو کې مونږ په همدې معنی بحث کوو چې د شمال لنډغر د برطانیې حکومت نه په یوه خوله غوښتنه کوي چې ګواکې بلال فاطمي او یا دته ورته هغه اشخاص چې د طالب د نظام نه په خواله رسنیو کې ملاتړ کوي، دا باید افغانستان ته ډیپورټ شي. لکه څنګه چې تېر کال جمیل قادري په بلجیم هیواد کې ژوند کولو، کلونه کلونه یې هلته د افغانستان د ازادۍ او استقلال دپاره مبارزه وکړه، طالب د نظام نه یې ملاتړ کړی چې دا رښتوني د افغانستان بچیان دي او د افغانستان د یووالي او اتفاق او اتحاد دپاره طالب واحد ګامونه اخلي. نور نظامونو او نورو نظامونو کې مشرانو خپلو جیبونو ته کار کولو، خو د طالب په نظام کې چې کوم مشران دي، دوی دپاره اولیت صرف دا ولس لري. ولس چې کوم ځای کې درد لري، کوم ځای کې تشویش لري، کوم ځای کې د پرمختګ خبري، هغلته به د طالب مشران ځان رسوي. هغه ځای کې به درد مانیم ورسره دردمند کیږي، مرسته به هم ورسره کوي او دا هیواد به د ازادۍ او د پرمختګ خواته هم همدغه مشران بیایي. خو دا د شمال لنډغر نشي زغملی. د شمال لنډغرو اوس دا کمپاین په لاره باندې اچولی دی. زه په خواله رسنیو کې ټولو هغه افغانانو نه چې هغوی یووالی خوښوي، هغه افغانان چې د هیواد پرمختګ خوښوي، هغه افغانان چې ازادي او استقلال ورته سرې کرښې دي، تاسو هم په خواله رسنیو کې د شمال لنډغرو په اړه باندې خواره کمپاین په لاره باندې واچوئ. صحیح ده، موږ به افغانستان ته ډیپورټ کړي، افغانستان د موږ خپل کور دی، موږ به په خپل کور کې ژوند وکړو، په همدغه نظام کې په افغانستان کې خدمت وکړو. مونږ څه بل هیواد ته څوک نه ډیپورټ کوي، که ډیپورټ کوي مو په سر سترګو مو د ډیپورټ کوي، خپل هیواد ته مو ډیپورټ کوي، بل ځای ته مو نشي ډیپورټ کولی. په همدغه نظام کې به یو برخه کې ولسونو ته خدمت وکړو، لکه نن چې لګیا په خواله رسنیو کې همدغه خپل ولس ته خدمت کوو، حقو ته حق وایو، ناکو ته ناک وایو. په هیواد کې به هم همدغسې ولسونو ته خدمت وکړو. خو د شمال لنډغرو ته باید مونږ اجازه ورنه کړو چې په خواله رسنیو کې راشي، په اتفاق او اتحاد باندې د هغه چا په مقابل کې چې هغه افغانستان کې ازادي خوښوي، افغانستان کې یووالی خوښوي، افغانستان کې یو سپېڅلی نظام خوښوي، صلح خوښوي، د هغوی په اړه باندې دوی په یوه خوله باندې مبارزه کوي او هغه هیوادونو نه غوښتنه کوي چې دغه خلک د طالب لاپیګران دي، دا باید افغانستان ته ډیپورټ شي. موږ او تاسو هم د دغه شمال لنډغرو په اړه باندې باید راجګ شو او ټولې نړۍ ته د شمال لنډغر وروپېژنو چې دا د شمال لنډغر دي او دوی دا 21 کاله په افغانستان کې نه هغه بادارانو ته وفادار پاتې شول او نه ولسونو ته وفادار پاتې شول. بادار یې هم پیژندلی دي او ولسونه هم پیژندلي، نه د ولسونو په غېږ کې نن ځای لري او نه د بادار په غېږ کې نن ځای لري. او موږ الحمدلله که طالب ته مبارزه کوو، په طالب ته لاپیګیري کوو، هم په ولسونو کې ځای لرو، هم د طالب په غېږ کې ځای لرو. موږ په دواړو ځایونو کې ځای لرو. طالب هم راته خوشحاله دی، ولسونه هم راته خوشحاله دي که بیرته مو څوک ډیپورټ کوي او افغانستان ته مو لیږي. موږ په سر سترګو ځو خپل وطن ته او په خپل وطن کې به ژوند وکړو. مګم د شمال لنډغر به چیرته لاړ شي چې نه یې بادار خوښوي او نه یې ولسونه خوښوي. راځئ په ګډه باندې
دا هیواد ته کار وکړو د لنډغریزم نه تیر شو او موږ او تاسو یو بل وزغمو د یو د بل مټ زور شو که موږ او تاسو یو بل وزغمو یو د بل مټ زور شو او د یو د بل کمه ونه ویو نو افغانستان به د پرمختګ او آبادۍ خواته لاړ شي هم به ته یې هم به زه یم که ما او تا یو بل سره ومنو